پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو روایت راځي چې د قیامت میدان کې به د ټولو سپک عذاب د جهنم د چای د هغې شکل به څنګه وي او هغې به په دې انسانانو کې ورکول کېږي چاته د هغې شکل به دا وي چې یو سړی به جهنم ته الله نه کې ورشوه صرف د قیامت په میدان کې وي د جهنم هسې به دوې چمپلانې راوکاږي چپلکې به راوکاږي هغې به دې سړي ته ور په پښو باندې کړي او دی به ګرځي د جهنم په کندو کې نه بلکې دی به په قیامت کې د هغه چپلکو اثر به دا وي چې د هغې په خاطر باندې به د دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټو چې پر اور باندې پرته وي هغه د اوبو ډکی په کوم شکل خوټ کېږي د هغې په وجه به د دا زامه ده او لوړه زامه ده دا به مکمل د اور سکروټه وي او د ده د دې خولې څه چې ساه راوځي دا به د اور د جهنم د اور لمبه راوځي او د ده په نس کې چې کومې کلمې هر څه دي دا به ټوله د بدنه څه شوه سوي او دی به د قیامت په میدان کې ډېر بېتابه ګرځي هغه کلمې به ورپسې کېږي د ده به دا عقیده وي چې په ټوله قیامت کې در ما سخترینه سزا بل چاته نه ورکول کېږي لیکن پیغمبر علیه السلام وایي دا به په ټوله قیامت کې در ټولو کمه سزا وي چې دا صرف د دې سړي په پښو باندې به د جهنم دوې چوټې باندې او د هغې جهنم د دوو چوټو به دغه اثر وي دا صرف د دوو چوټو حالت دی ستاسو څه خیال دی چې د یو سړي پښې په جهنم کې کوم حالت وي چې یو سړی در نامه پورې په جهنم کې څه حالت وي چې د یو سړی د ټوله زندګي په جهنم کې د هغې به څه حالت وي چې یو سړی د جهنم د اور په کوټو کې شپه و ورځ استوګنه لري د هغې به کوم حالت وي دا چا ته ورکول کېږي دا سزا دا هغه نوجوان ته ورکول کېږي چې د پیشن په خاطر چې دی وایي زه خیالور یم هغې دغه خپلې د پښو پیسې در دې بجلکو لاندې زړوي که په لمانځه کې د هم د پیسې لاندې زړېږي که په بازار کې د هم د پیسې لاندې زړېږي که په کور کې د هم د پیسې لاندې زړېږي که په دفتر کې د هم د پیسې لاندې زړېږي ولې په دې شکل دی ښه ایسېږي او د ده ښه ځواني ده او دی خیالور دی او دا اوس د معاشرې پیشن دی په دې پیشن باندې دی په دغه شکل عمل کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دغه پیشن پرسته انسان ته به په جهنم کې د جهنم سزا په دغه شکل ورکول کېږي تاسو اوس ګورئ دا د بخاري شریف حدیث دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث زموږ عقیده دا ده چې دا ټوله پر حق دي په دې کې یوه ذره شک نشته که څوک مني که نه مني که د چا په دماغ کې راځي که نه راځي زموږ پر دې ایمان دی زموږ پر دې زندګي ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خبرو کې غلطیان نه راځي آخر څو در څو به سړی د دنیا په خاطر در کومه وخته به د پیشین په خاطر در کومه وخته به د ځان د خیالورتوب په خاطر او در کومه وخته پورې به د خپل ځان د ناپوهۍ په خاطر انسان جهنم ته ځان برابروي انسان به جهنم ته ځان سیده کوي او انسان به د جهنم په کندو کې ځان اچوي د دې دپاره انسان لږ فکر وکړي انسان ته الله تعالی د عقل د دې دپاره ورکړی دی خلکو د عقل په خدا قسم که د دې دپاره دی چې زه درواغ په خلک په خطا باسم او زه په دې باندې چالاکي وکم زه په دې باندې خلکو ته دوکه ورکم زه په دې باندې پیسې دوچنده کم او زه په دې باندې مال او دولت وګټم او زه په دې باندې ځان له خاني او ملکي پیدا کم د عقل د دې دپاره دی چې په دې عقل زه د جهنم څخه ځان آزاد کړم د عقل د دې دپاره دی چې په دې عقل باندې زه د الله جنت او د جنت نعمتونه پیدا کړم د عقل د دې دپاره دی چې په دې عقل په دنیا کې زه د الله تعالی دوستي د الله قرب او انساني حقیقي انساني ژوند تیر کړم عقل الله تعالی د دې دپاره انسان ته ورکړی دی نو خپل عقل په دې خبرو کې سوچ کول او په دې خبرو کې فکر بندول او په خپل عقل کې د خبرې راوستل قیامت په میدان کې د جهنمي سړي دوې علامې دي هغې به دوې خبرې د دوو خبرو به دی ډېر ارمان لري یو د جهنمي علامه دا ده چې خبره تکشیني نه چې کوم ځای د وعظ او د نصیحت خبره یې پر ده ډېره غمیږي او دویمه علامه دا ده چې کله ورته کښیني هغې پر دې خپل زړه او پر دې دماغ نه برابروي صرف د ټیم پاس په شکل ورته کښیني چې دی پر ځان باندې وخت تېروي او د وخت د تېرېدو په خاطر باندې دی دې خبرو ته کښېني هغې پر دې خپل زړه او پر دې خپله زندګي او پر خپل ځان نه برابروي دا زه نه وایم دا الله وایي
الله تعالی وایي جهنميان به په قیامت کې څه نارې وي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش په دنیا کې مې خبرې اورېدلې او کاش په دنیا کې مې دا خبرې پر خپل ژوندګي لږ برابرولې ما كنا في اصحاب السعير نن به موږ په جهنم کې پراته نه نو د جهنمي یو علامه دا چې هغې خبره ته نه کښېني او که چیرې خبره پر غمیږي د نصیحت برداشت نه لري او دویم علامه دا ده که یو ځای په ساوسي او ورته کښېني بیا د ټیم پاس په خاطر یا د مجبورۍ په خاطر باندې ورته کښېني دا نه وایي چې دا خبره زما دپاره ده او دا خبره پر خپله زندګي نه برابروي او دا خبره پر خپل ژوند باندې نه اړوي او پر دې خبره باندې خپل سوچ و غور و فکر نه لري ځکه چې کومه خبره د آخرت ورته وسي دی د نن څه سبا ته اړوي د سبا څه بل سبا ته اړوي د سبا څه بل سبا ته چې کله کله بعضې خلک په دې پوهېږي چې آخرت خو تیاري غواړي آخرت د ګناه څه توبه غواړي آخرت ښه زندګي غواړي لیکن هغه کم نصیب د نن څه سبا ته کي د بل سبا ته بل سبا ته لیکن ډېر ځله کله کله بل سبا د سړي په زندګي کې نه وي فلا يستطيعون ځکه چې کله جبرائیل علیه السلام راسي فلا يستطيعون توصیه ولا الى اهلهم يرجعون کله چې د هغې چمبه پر سړي صاف وسي سړي ته د وصیت موقع نه کې ور سړی د باندې د کور د راتللو موقع نه کې ور سړی په کور کې دننه ناستي د باندې د وتلو موقع نه ورکوي بیا ځکه دا خبرې سنجیده اخیستل او په دې خبرو باندې لږ غور کول پر دې خبرو باندې لږ فکر کول د خبرې پر دې خپل زندگی پر دې خپل ژوند باندې لږ را ردول چې د دې خبرو زما د زندګۍ د کومه حده پورې د دې خبرو سره تعلق ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د جنت سیر هم کړی دی د معراج په شپه باندې وایي د جهنم سیر مې هم وکړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه زیات د جهنم څخه بیرونکی زموږ دپاره بل هېڅوک نشته چې د په خپلو تعلیماتو کې موږ د جهنم څخه څومره بیرولي چې خلکو تاسو د جهنم څخه ځان ګورئ آخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در دې حده پورې وایي زما مثال د هغه سړي دی لکه یو څوک چې لار وایي چاته ونسي خلک ورزغلي په منډه منډه باندې و جهنم ته ځان ور اچي او دی راګرځي دی ټالۍ وي در کالو یې راکش کړي او در لمن یې راکش کړي در ګریوان یې راکش کړي او هغه ټالۍ وي ځان ځین خلاصوي او په منډه منډه ځینې زغلي او ځان و جهنم ته ور اچي پیغمبر وایي زما او زما د امت مثال دغسې دی زه دوی د جهنم سره ګرځوم زه دوی را کشوم او زه دوی ته بدي کوم او زه دوی در لاس نسم او زه دوی در ګریوان نسم لیکن دوی زما سره ټالۍ وي او دوی زما سره ځان خلاصوي او دوی په منډه منډه جهنم ته ځان ور اچي د دې مطلب څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولې خبرې راښولې دي چې سړی دا کار ګناه ده دا جهنم ته لار ده سړی دا ناروا ده د دې انجام او پای جهنم دی او سړی دا خطا ده د دې په وجه باندې ستا ځای جهنم دی لیکن دیده دانسته ښه په پوهېږم په خدای قسم داسې را معلومېږي لکه د المرو دا بلب ته چې ګورم لیکن دغه باوجود ګناه یې بولم ناروا یې بولم جهنم یې بولم او د جهنم لار یې بولم سهار هم منډې ورباندې وم ماښام هم منډې ورباندې وم او سهار هم سرپانه پر لرم ماښام هم سرپانه پر لرم او سهار هم پخته یم ماښام هم پشي حالانکه پیغمبر علیه السلام راته وایي دا جهنم دی دا د جهنم عمل دی دا د جهنم کنده ده او دا د جهنم د لوېدلو لار ده پر دې لار باندې مزه زه ښه دي دا دانسته او ښه را معلومېږي او ښه په خبره باندې پوهېږم سهار هم ګناه کبیرې کوم ماښام هم ګناه کبیرې کوم د ورځې هم ګناه کبیره کوم ماښام په شپه کې هم ګناه کبیره کوم حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وایي چې دا ټولې د جهنم لارې دي او دا ټولې د جهنم کندې دي نه معلوم شي انسانان به څو در څو پورې د ماحول په خاطر چې یاره زما ماحول خراب دی د ماحوله څه ځان نسم خلاصولی کله کله د خپلې زنانې د مجبورۍ په خاطر کله د خپلو بچانو د مجبورۍ په خاطر کله د عصبیتو د تربورګلوۍ د مجبورۍ په خاطر کله په کور کې زنان الله راته شیطان کې د پیغورو د رواج په خاطر که زه د زوی واده په دا شکل نه وکم او که زه د لور واده په دا شکل نه وکم زما پزه پرې کېږي زنانه به دستي دا درته وایي زه دې زنانې تویم په دې دنیا کې د الله 50,000 واره پزه پرې که لیکن چې د محمد رسول الله مخ ته دې پزه پرې نه سي هغه دې ګټه ده ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه دا به امتیان د جهنم سره کشوم لیکن دې ټالۍ رسوي دې منډې رسوي دې ځان راڅخه خلاصوي په منډه ځان جهنم ته رسي
پیغمبر ټولې لارې راښولې دي لیکن ښه په پوهېږم او ښه مې سر په خلاصېږي او ښه رامعلومېږي لیکن د هغه باوجود هېڅ صرفه نه پر لرم ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام پر دین باندې او پر اسلام باندې او د جهنم څخه د ازادۍ په متعلق انسان د ځان سره لږ فکر وکړي لږ سوچ وکړي انسان د ځان سره پر دې خبرو باندې لږ غور وکړي او د دې خبرو د پاره او د خلاص جهنم څخه د خلاصون لپاره چې الله تعالی موږ او تاسو ته څومره بهترین ورځې راکړي دي دغه ورځې بیا ډېرې کمې زموږ او تاسو په نصیب کېږي